افغان میډیا د روانو حالاتو یوه باوري سرچینه ده. It's the longest war in US history, and America is ready to end it. On March 10, the US began withdrawing troops د مارچ په 10 تاریخ امریکا د خپل پوځونو په وتلو شروع وکړه وروسته له هغه چې د قطر تړون لاسلیک شو. زما په امر امریکایي ځواکونو پر افغانستان عملیات شروع کړل او د القاعدې پر کسانو یې حملې وکړې او د طالبانو د حکومت پر تأسیساتو یې بمباریانې وکړې. دا هغه وخت چې کله جورج واشنګټن په 2001 میلادي کال کې په افغانستان یرغل وکړ. نږدې 2 لسیزو کې دوی بیرته د تللو اراده وکړه او دا ځکه چې امریکایي ځواکونه دلته مات شول چې د 2001 میلادي کال په نسبت او زیاته سیمه د طالبانو تر واک لاندې ده او نور د دوی اوسېدل دلته د دوی په ګټه نه دي. آیا امریکا رښتیا هم په خپله خوښه دا تړون لاسلیک کړ او که یې د خپلو پوځونو لپاره د روغ وتلو ټکټ واخیست؟ نو ولې امریکایي ځواکونه دې ته مجبور شول چې افغانستان پرېږدي؟ په 2019 میلادي کال کې واشنګټن پوسټ جنګ د رښتینو سره پر دې نوم یو خبر نشر کړ چې په دې کې د ځانګړي عمومي پلټونکي څخه پټ اسناد افشا شول چې د افغانستان د جنګ په اړه وو. په دې راپور کې ښکاره شوه چې امریکایي ځواکونه پر دې عقیده دي چې د افغانستان جنګ نور ګټونکی نه ده. مونږ له روان پرمختګ څخه خوښ یو. مونږ خپلو اهدافو ته د رسیدو په حالت کې یو. لوی پرمختګ شوی چې بیا په 2019 کال کې افغان حکومت هم یو راپور خپور کړ. دا یې هغه لنډیز ده. مونږ د افغانستان له اساسي پوهاوي څخه بې برخې وو. مونږ نه پوهیږو چې څه کوو. نږدې 2 لسیزې چې امریکا پر افغانستان یرغل کړی نو په لسګونه زره خلک وژل شوي او په میلیونونه خلک مهاجر شوي. د امریکا تلفات د دوی په ژبه چې نږدې 2000 امریکایي عسکر مردار شوي او له 100,000 نه زیات معیوبه شوي دي چې له 2001 میلادي کال را په دې خوا 1,75,000 امریکایي پوځیانو په نوموړي جنګ کې ګډون کړی و.